ماشاءالله الله پاک دې د بد نظر وساتي. خو په دې کور کې چې کوم ډیزاینونه په دې کمرو کې کړي، هم په چتونو هم په دیوالونو، نو هغه درته په دې ویډیو کې شریکوم. خو دا ویډیو د سره پوره وګورئ. که په چینل نه وي چینل د سره سبسکرایب کړئ او مخکې خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. سلامونه د وی ټولو یارانو دوستانو ته. نن سار ټیم او زه د کور نه راووتم. ما ویل چې یاره زه خپل کار له لاړ شم، ځکه چې نن مونږ خپل نوی یو کار شروع کوو. مونږ به ټیکه نیولې وه، نو زه دې شاته ډاک ته راتاو شوم. خو که تاسو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ د چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره لازمي شیر کړئ. نو چې دلته مې په ډاک کې وکتل صرف یو سپی پکې روانو، باقي پاتې هیڅ څه هم نه وو. خو چې ومې کتل نن موسم ډېر زیات ښکلی او زما ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې سار کنوار هم راخته و. چې دلته کې زما کله دا بل پارټنر رالی، نو د هغه سره زه په موټر سایکل باندې کېناستم او هغه راته ویل چې راځه موږ سره ډایمنډ نشته کوم چې د کټایۍ کاڼي دي. دلته موږ د دکان مخې ته راورسېدلو، د دکان والا انتظار مو کوو. چې دلته کې کله دکان والا راورسېد، هغه دکان کوله خو ما ورته لږ زر کوه. نو دا ډایمنډ کاڼي دي، په دې باندې موږ د ماربلو کټایي هم کوو. تر دې چې موږ د ډایمنډ راواغېستلو، واپس د موټر سایکل ته وروختلو. په موټر سایکل باندې روانو، د شیرګل د بازار نه ډیر لري ووتلو، تر دې چې مونږ د سخاکوټ بازار ته هم را ورسېدلو. د سخاکوټ د بازار کې چې راکمه غټه ادیره د خو نن طریقه پورې زه دا پوه نه شم همیشه لپاره د ادیرې د روډونو په غاړه باندې ولي. دلته کې چې کله مونږ غټ نیر ته راورسو، سخاکوټ کې شارټ کټ وو، غټ نیر ته راورسو د تنبو خوا کې د ماجرو کیمپ ته. نو د دې ماجرو په کیمپ کې مونږ یو ماجرو کیمپ نه لږ بره چې شي، نو مونږ دلته کې ټیکه نیولې ده. دا د ماربلو کار مونږ نیولې چې کور ماشاءالله ډېر زیات ښکلی دی او زما ډېر زیات خوښ هم شو. ماشاءالله الله پاک دی ولې نصیب کې خو ده پې ډېره زیاته خرچه هم کړې ده. نو تر دې چې هغه پارټنر مې هلته کې پرېښود، څو زه په موټر سایکل راوختم او دلته کې مې د خپل کار ځای ته ځان راورساو. دلته مې خپل موټر سایکل ودرولی و، د مالک انتظار مې کوو، ځکه چې دلته کې مالک نو راغلی. بس چې مالک گیټ کولاو کو، زه بره چت ته راوختم. په دویم چت ما کار کو، دلته مې وکتل نو زما ماشین ولاړ و. یارانو نو بس ماشین مې چې وکتل نو ولاړو. نو خو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ، یار لازمي سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ او دا ویډیو د سره لازمي لایک کړئ. نو بس هلته مې د ډېر کار نه پس چې کوم دی واپس خپل موټر سایکل ته راوسم. هلته ما کار خپل ختم کو، خو څوک را سره ماشین کوزول نه، موټر سایکل ته راوختم. د دې بل پارټنر خوا له اوس ځان واپس رسوم. دلته کې چې د بل پارټنر خوا ته راورسېدم، نو هغه لګیا په ماشین باندې د ماربلو کټایي کوله. خو زه تاسو ته دا کامره ښیم چې د کمره کې 3D کلر کړی دی چې ډیر زیات مزیدار دی او ډیر زیات مزیدار ډیزاین نیوله هم کړی، هم په چت کې او هم په دیوالونو. زما خو د چت د ډیزاین ډیر زیات خوښ شو او چې کمی په دیوال هم کړی. دا د رنگونو والا کوي، اوس به رنگونو والا ته پته چې دا څنګه کوي هغه ما ته پته نشته دی. خو در دې چې مازیګری شو زمونږ د بل ملګری لګیاو. نو دته ما ویل د چوټۍ ټیم دی، که ماشین بندې نو بندې که. هغه راته ویل صحیح ده. بس هغه ماشین بند کو، مونږ دلته کې برنډه مرنډه راوینځله. مونږ ویل چې یاره چوټي وکړو او روان شو. دا کم ډیزاین چې کړی ډېر زیات ښکلی ډیزاین یې کړی. بس مونږ موټر سایکل ته راوختو او کلي ته روان شو. خو زه په دې ټیم کې ډېر زیات خوشحاله هم وم، ځکه چې مونږ همیشه لپاره چوټي وکړو، د کار نه ډېر زیات ستړي، بس بیا کلي تلو لپاره ډېر زیات خوشحاله هم یو. تر دې چې مونږ شیرګل بازار ته راورسېدو، خو دلته دته ما ویل چې کولچې برلو. نو کولچې م راواغېستې، ځکه تاسو ته پته ده کولچې زما ډېر زیات خوښې دي. همیشه لپاره خوږ څیز زما ډېر زیات خوښي. نو چې کلي ته راورسېدو، نو په دې ځای کې به زه خپل ولاګ ختم کړم. الله